د مالیاتي شخړو د حل بورډ د مالیاتي شخړو د حل بورډ چې د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د لومړي ځل لپاره د 1449 کال د افغانستان د مالیاتي چارو د اداري قانون رسمي جریدې 55مې ماده د حکم پر بنسټ د مالیاتي تصمیمونو په اړه د اعتراض ارزونې په موخه رامنځته شوی دی. یاد بورډ چې د رئیس په ګډون د 15 غړي او دارالانشا درلودونکی دی د تصمیم نیونې او پریکړو په برخه کې بشپړ متخصص بې پرې او خپلواک دی. د مالیاتي شخړو د حل بورډ اساسي موخې د مالیاتي عدالت تامینول، د مالیه ورکوونکي قناعت حاصلول او د مالیاتو په ورکړه کې د اطاعت منلو د کچې لوړول دي. دغه بورډ د چارو له پیل څخه راوروسته د 1400 مالي کال پورې ټول 123 قضیې څېړلي او حل کړي دي چې له درکه یې تر 1 میلیارډ افغانۍ پورې عواید د دولت حساب ته تحویل کړي دي. د اسلامي امارت له راتګ وروسته یاد بورډ د 1400 مالي کال په وروستیو 2 میاشتو کې د 10 مهمو قضیو په هکله پریکړې صادرې کړي او 6 قضیې تر غور لاندې لري چې له درکه یې د 516 میلیونه 6.9 افغانۍ پورې عواید د دولت ملي خزانې ته پر تحویلولو حکم شوی دی. د مالیاتي شخړو د حل بورډ د 1401 مالي کال لپاره عمده پلانونه لري چې د مسودې نهایی کول، په مرکز او ولایتونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچول او په ځینو کې د بورډ د مدیریتونو ایجاد او استخدام هم په بر کې نیسي.